چارلی چپلین څوک و؟ ژوند یې څنګه و او د ژوند په اوږدو کې څه وکړل؟ سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. زه یم ستاسو ورور منظور احمد پوپل او تاسو ګورئ منظور ټي وي. د برطانیې مشهور او ممتاز فلمي هنرمند چارلی چپلین د 1889 کال د اپریل په 14مه نیټه په لندن کې وزیږېدی. پلار او مور یې سندرغاړي وه. د 15 کلنۍ په وخت کې چپلین د خپلې مور پر ځای په یو نمایش کې سندرې وویلې او د نندارچیانو ستاینه یې ترلاسه کړل. تر هغې وروسته چپلین په هنري صحنه کې په خپل هنري ژوند پیل وکړ. کله چې هغه د کارنون په ننداریز هنري پلاوي کې ګډون وکړ، د ګونګ مرغه په نامه ډرامه کې اصلي رول ولوباوه او بری یې وموندی. تر 1900 کال وروسته چپلین په امریکا کې پر خپلو ګرځنده هنري نندارو پیل وکړ او ستر بریالیتوبونه یې ترلاسه کړل. په 1914 کال کې هغه په امریکا کې د لومړي ځل لپاره په فلم کې رول ولوباوه او ورپسې یې په همدې کال په 15 فلمونو کې رول ترسره کړ. تر 1914 کال وروسته چپلین په فلمي پرده کې خپل ځانګړی صورت خلکو ته وښودی. چپلین د 1914 کال نه تر 1958 کال پورې نږدې په 90 فلمونو کې رول لوبولی دی. په فلمونو کې د چپلین لخوا لوبول شوی رول اساساً د عادي او معمولی خلکو صورت وو. د دغو عادي کسانو ژوند تل له ستونزو سره مخامخ کېده، خو دوی دغو ستونزو ته خپل سرونه نه و ټیټ کړي او په ډیر جرأت سره راز چیلنجونو سره مقابله کوله. هغه په فلمونو کې د ښې ټولنې د بدو او ناوړو پدیدو په مقابل کې تیز طنزه او مسخره وکړل. چپلین د کامیډۍ یو ستر هنرمند وو. هغه په خپلو فلمونو کې د طنز او مسخرې په واسطه د فلم نندارچیانو ته کیسې کولې. چپلین په فلمونو کې نه یوازې د ښې ټولنې د ناوړو او بدو پدیدو په هکله له تیزه طنزه کار واخیست، بلکې له انسانانو سره خپله مینه هم څرګنده کړل. د بیلګې په ډول په مدرن ټایمز، لوی ډیکټاتور او نورو فلمونو کې د خلکو په اړه خپله توده پاملرنه او احساسات وښودل. چپلین د کامیډۍ لوی استاد او ستر فلمي هنرمند وو. هغه خپل ټول عمر فلمي هنر ته وقف کړی وو. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې خلک د ده له فلمونو سره ډیره مینه لري. چپلین په 1986 کال کې د چین شنګای ښار ته سفر وکړ او د چین د بیجینګ اوپرا د مشهورو هنرمندانو په زړه پورې او خندروي تمثیلونو ننداره یې وکړه. د 20مې پیړۍ په 15مه لسیزه کې چپلین په امریکا کې له زیاتو سیاسي بریدونو سره مخامخ سو. هغه اړ سو چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له امریکا نه سویس ته هجرت وکړي. چپلین په خپل ژوندانه کې 4 واره ودونه وکړل او له 4مې ښځې سره یې د ژوند په اوږدېدو کې 8 کوچنیان پیدا سول. د 1970 کال د ډسمبر پر 25مه نیټه د نړۍ ډیر مشهور ممتاز کامیډین او فلمي هنرمند چارلی چپلین د 88 کالو په عمر له نړۍ او خپلو مینوالو سره د تل لپاره خدای پاماني وکړل. چارلی چپلین مړ سو، خو څیره یې اوس هم د خلکو په ذهنونو کې ژوندۍ ده او دغه ژوند به تر پیړیو دوام وکړي.